محسن داوړ خو د پنجابي ریاست خوبونه رسوا کړل. محسن داوړ وای پنجابي ریاست دا خوب ویني چې د امریکا له وتلو وروسته به افغانستان ته طالبان ولیږي. په دیرۍ اسماعیل خان سیمه کې د پی ټی ایم د پراخې غونډې پر مهال د دې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ په خپلو څرګندونو کې وویل پاکستان د دا خوب له ذهن او فکر څخه وباسي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به خپل طالبان ولیږي. محسن داوړ د وینا پر مهال په تنده لهجه پاکستانی ریاست ته په خطاب کې وویل که ستاسو اوس هم خیال وي چې په افغانستان کې به روغه جوړه وشي او امریکا به ولاړه شي او خپل طالبان به ورولېږي ټول حکومت سره وجنګیږي نو دا خبره به دې همدا اوس له ذهن سوچ فکر او ګمان څخه د تل لپاره وباسه. محسن داوړ پاکستانی ریاست ته خبرداری ورکړ چې ګواکې دا غوښتنه او فکر به د هیڅ عملي نشي بلکې څو پورې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ژوندی وي لکه ډال به درته مخې ته ودرېږي. محسن داوړ د څرګندونو پر مهال ریاست ته د دې خبرو دلیل هم وړاندې کړ. هغه وویل چې په تاریخ کې په لومړي ځل د منظور پښتین د نیولو وروسته په ټوله افغان خاوره تاجکو، ازبکو، هزارو او پښتنو سره خلکو د منظور په ننګه احتجاجونه وکړل. داوړ وویل له دې نه ستر اتفاق، اتحاد او لارینونو ما د افغانانو له لوري په افغانستان کې نه ولیدلي او لکه ډال په ټول افغانستان کې پښتانه د پی ټی ایم ملاتړ ته راوتي وو چې په همدې ترتیب به پی ټی ایم هم د افغان خاورې په ننګه د ریاست پر ضد لکه ډال ودرېږي. محسن داوړ د وینا پر مهال دا هم وویل د منظور پښتین گرفتاری د لر او بر یو افغان هغه ناره بلکې هغه حقیقت بیا را ژوندی کړ چې موږ پخوا هم ثابته کړې وه چې لر او بر یو افغان دی. هغه وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه پاکستانی جنرالان ځکه په ویره کې دي چې یو شعور یې رامنځته کړی دی، یو بیداري یې په لر او بر کې رامنځته کړې ده. محسن داوړ په دغې ستره جلسه کې وویل د ولس زور د خدای زور دی او په دې زور به منظور پښتین ډیر ژر خوشي کړی شي او ولس په خامدي زور له پاکستانی ریاست څخه هم حساب کتاب واخلو. محسن داوړ بیا ځلې ریاست ته اخطار ورکړ که چیرې د پی ټی ایم مشر او غړي آزاد نشو نو د دې غورځنګ زرګونه خلک به د پښتون قوم سره یو ځای شي، یو ځل بیا به د اسلام آباد په لور ولاړ شي او هلته به پراخ لاریونونه او غونډې وکړي. محسن داوړ د خپلې وینا په پای کې له ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، رسنیو کارکوونکو، ټولنیزو رسنیو فعالینو، د بشري حقونو سازمانونو څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ پورته کولو لپاره مننه وکړه. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به راسره تاسو تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوي وي نو درسره لایک یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.